بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې دا ځینې زنانه د پیشن دپاره دا نوکان داسې اوږده اوږده پرېږدي، آیا د دې څه حکم دی؟ فتاوی حقانیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 420 هغه لیکلي دي چې په شریعت مقدسه کې نوکان پرې کول په امور فطرت کې شمارل سوي دي، ځکه د دې دپاره ورځې مقرر کړي دي، یعنی په هفته کې یو وارې نوکان پرې کول مستحب دي، د 15 ورځو وروسته بیا جایز دي، د 40 ورځو څخه زیات اړول مکروه دي، د دې د وجې څخه سړی بیا په ګناه کې مبتلا وي. نو کومه زنانه د پیشن دپاره نوکان اوږده ساتي نو دا مکروه ده، یعنی جایز نه دي چې دا کوي، په ګناه کې به مبتلا وي. په حواله سره د تنویر الابصار ما شرح در مختار جلد نمبر 5 صفحه نمبر 208 دا غرنګ فتاوی هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 350 فتاوی قاضی خان الله هامش الهندیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 411 نو دا جایز نه دي محترمینو د زنان لپاره. والسلام. تاسو د دینی پوښتنو ځوابونکي مولوي عبدالرحمن سمین صاحب